که په ژوند کې مو هر څومره ګناهونه ترسره شوي وي خو پام چې هیڅکله هم ناهیله نشئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ځمکې او اسمان ترمنځ د 1500 کالو فاصله ده. که چیرې ستا د ګناهونو پیټې په اسمان باندې هم ولګي بیا هم د الله تعالی د رحمتونو څخه مه ناهیله کیږئ. الله تعالی ډیر لطیف ذات دی، د خپلو بندګانو سره د لطافت معامله کوي. توبه کوونکي ډیر زیات خوښوي او مینه ورسره کوي. یو ځل موسی علیه السلام د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله زما د امت تر ټولو نه بدترین او ګناهکاره کس څوک دی؟ الله تعالی وفرمیل ای موسی هر هغه کس چې ته سهار له ټولو نه مخکې ووینې هغه به ستا د امت تر ټولو نه بدترین او ګناهکاره کس وي. موسی علیه السلام د سهار کېدو سره یو کس ولید چې د خپل زوی سره په لاره کې روان دی. الله تعالی نه یې بیا پوښتنه وکړه، یا الله زما د امت تر ټولو نه نیک کس څوک دی؟ الله تعالی وفرمیل ای موسی هر هغه کس چې ته ماښام له ټولو نه مخکې ووینې هغه به ستا د امت تر ټولو نه نیک کس وي. موسی علیه السلام د ماښام کېدو سره بیا هماغه کس ولید چې سهار یې لیدلی و. حیران شو، بیا یې د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله دا کومه معجزه ده؟ دغه کس خو سهار له ټولو نه زیات بدترین او ګناهکاره کس و، اوس له ټولو نه نیک دی. الله تعالی وفرمیل ای موسی دغه کس سهار د خپل زوی سره روان و، په ځنګل باندې لار وه. زوی د پلار نه پوښتنه وکړه، پلاره د دغه ځنګلونو څخه بل کوم غټ شی شته؟ پلار یې ورته وویل هو زویه، د دغه ځنګلونو څخه غټ غرونه دي. زوی بیا ترېنه پوښتنه وکړه، پلاره د غرونو څخه هم بل کوم غټ شی شته؟ پلار یې ورته وویل هو زویه، اسمانونه دي. زوی بیا ترېنه پوښتنه وکړه، پلاره د اسمانونو څخه بل کوم غټ شی شته؟ پلار یې ورته وویل هو زویه، ستا د پلار ګناهونه دي. زوی بیا ترېنه پوښتنه وکړه، پلاره ستا د ګناهونو نه هم بل کوم غټ شی شته؟ پلار یې ورته ډیر په عاجزانه انداز سره وویل چې هو زویه، د الله تعالی رحمتونه دي. الله تعالی وفرمیل د دغه بنده دغه عاجزي زما ډیره خوښه شوه. د دې ټول ګناهونه مې ور وبخل، نه تنها چې ور ومې بخل بلکې ټول مې ورته په نیکیو باندې بدل کړل. السلام علیکم.